په نصاب کې، خپل ژبه په مارکیټ کې، خپل ژبه په میډیا کې. ناظرین السلام علیکم. د خپل کیمرامین نور افاغمه سره زیم ستاسو کورباس ثناء الحق ثنا. ناظرین نن په خیبر یونین هال مخې ته موجود یم چېرته چې د پښتو د ورځې کوم پروګرام چې دی هغه منعقد شوی. دلته کې ډېر د پښتو د ادب کم نامور شاعران چې دي هغه راغلي دي، کم غټ غټ ادیبان چې دي هغه راغلي دي. نو راځئ تاسو د هغو سره میلاو او په پروګرام کې مطلب کم نور اکټیویټیز چې کېږي هغه به تاسو ته وښیو، د هغې څه جلکیانې او نور ډیبیټ کم مقابلې چې د تقریرونو او د شاعرۍ، نو موږ سره اوسئ. ادارې د طرف نه خپل ګران مشر پروفیسر ډاکټر محمد محمود صاحب ته د زړه د تله ډډې وایم. نن موضوع د باسط صاحب د دې شعر یوه مصره ده چې رښتیا مې خولې ته راشي مخکې دا وګورم. نړۍ هر زورور که د نړۍ له هر ځای نه راروان شوی، نو که ټوله نړۍ هغه د خپل دسترخوان باندې ډېره په اسانه راوستي، خو چې کله یې د پښتون په خدمت چې کله یې د پښتون په وطن خپل ایښي، نو هغه ته جواب ورته میلاو شوی. ډېر معقولې انداز د امن او سکون پیغام ورکوي او د بدو او بدانو بندنې کوي. شاعرۍ کې مقابله چې ده د هغې آغاز کړو. خدایا دا به څه چل کېږي، دا چې ظلم په ما کېږي، دا چې تورې تورې شپې دي، دا چې بلې ډوبې دي ټوله غم پسې روان دی، هر سړی زموږ کاروان دی. سلګ اظهار لفظونه هم په خوله پکار وو، سلګ مینه هم پکار وه د جانان په زړه کې. سهار نغې ته مې نیولې ومه، هغې ته سوې چې مې د شپې وشلم. چې د ځوانۍ ته ګورم لکه سپوږمۍ ته ګورم، لکه سپوږمۍ ته ګورم، ستا دا جوړم مخې تا ګل خرا خرا
په دنیا کې هغه قومونه ترقی کوي چې د هغې خپله ژبه په نصاب کې، خپله ژبه په مارکیټ کې، خپله ژبه په میډیا کې، ځکه چې د خپلې ژبې سره خپل مذهب، خپل قدرونه، خپل روایات، خپل اتلان ټول هر څه خلک پیژني. او زمونږ په نصاب کې چونکې پښتو نشته او دا د تعلیم د هوښیارانو ناپوهي ده چې هغې ته دا هم پته نشته چې چین، جاپان، جرمني، فرانس، یورپ، امریکې ولې ترقي کړې ده. د هغې د ترقۍ راز دا دی چې خپله ژبه ده، نو چې ته پردۍ ژبه زده کوې نو ته ورسره پردی مذهب هم زده کوې، پردي اتلان هم خپلی، پردی تاریخ هم خپلی، خپل د نه هېرېږي. نو موږ وایو چې بچو ته دا اندازه وشي چې موږ څوک یو، د کوم ځای نه راغلي یو، زموږ مذهب څه دی، زموږ عقیده څه ده، زموږ سوچ څه دی، زموږ روایات څه دي، چې دې نه خبر شي. ناظرین تاسو پروګرام وکړه، امید لرم چې تاسو به خوښ شئ. زه به تاسو سره په بل ویډیو کې ملاویږم. د هغې پورې د ولې الله پام.